د لوی او بخښونکي خدای په سپېڅلي نامه ګرانو لیدونکو السلام علیکم. له دې مطلب تر شریک کېدنه مخکې چې زموږ چاینل نه وي سبسکرایب کړئ، مهرباني وکړئ زموږ چاینل حتما سبسکرایب کړئ. په دغه ویډیو کې د شفیق مرید پر ژوند باندې غږیږو، ایله ده چې تر پایه راسره پاته سئ. د هېواد خوږژبی سندرغاړی شفیق مرید، هغه چې ټول افغانان یې له غږ او څېرې سره بلد دي او د افغانستان په موسیقۍ کې د ښه نوم خاوند دی. هغه په کابل ولایت کې زیږېدلی دی او د هسله د لغمان ولایت څخه دی. هغه په انصاري ښوونځي کې تر 12مه پورې زده کړې کړي دي. هغه وایي چې په 12 کلنۍ کې مې د شپېلۍ او هارمونیې سره ډېره مینه لرله او وروسته مې سندرې شروع کړلې. هغه وایي ملګرو مې تشویق کړم چې سندرې ووایم. په کورنۍ کې مې مور اوس هم نه غواړي چې سندرې ووایم، خو دا د ملګرو یوازینی تشویق و. هغه د دې ترڅنګ چې سندرغاړی دی شعرونه او کمپوزونه هم جوړوي. د هغه لومړنۍ سندره په 2006 کال کې بې وفا ولې رانه ولاړې همهغه سندره وه چې د دغې سندرې شعر او کمپوز یې هم خپله ده جوړ کړی و. شفیق مرید وایي چې د سندرو زیاتوالی نه دی راته مهم، بلکې د هغه کیفیت ډېر راته مهم دی. هغه د پښتو ترڅنګ د هېواد په یو شمېر نورو ژبو هم سندرې ویلي دي. شفیق مرید په 2012 کال کې د وخت ولسمشر حامد کرزي له لوري هم ستایل شوی دی او ورته جایزه یې ورکړې ده. د شفیق مرید په لوبې کې د کرکټ لوبه ډېره خوښیږي، نو ځکه یې کرکټرانو ته هم سندرې جوړې کړې دي. او د شفیق مرید په سندرغاړو کې د منگل سندرې ډېرې خوښیږي. له هغه څخه چا پوښتنه وکړه چې تر اوسه پورې د کومې سندرې ته ډېر ژړلي دي. هغه وایي چې وخت په سفر تللی وم، د مور څخه ډېر لرې وم، په موټر کې مې دغه سندره د منگل نه واورېدله نو ډېر مې ورته وژړله. درنه لرې په سفر یم خوږې مورې، در په در خاورې په سر یم خوږې مورې. د یادونې وړ ده چې شفیق مرید د منگل له مشرې لور سره په 2015 کال کې واده وکړ او اوس 2 اولادونه لري چې یو زوی او یو لور ده. ځینې خلک دا هم وایي چې نغمې د یو کمپوز لپاره شفیق مرید ته خپله لور ورکړه، خو د خلکو دا خبرې هیڅ حقیقت هم نه لري. شفیق مرید د سندرو ویلو مخکې خیاطي کوله او هغه وایي چې پوره 14 کاله مې خیاطي وکړله او په دغه برخه کې مې ډېر شاګردان وروزله. او هغه دا هم ویلي چې په سندرو یا نورو پروګرامونو کې کوم کالي اغوندي هغه د خپله جوړ کړي دي. او ویلي دی چې یو واسکټ مې ډېر مشهوره دی او هغه د شفیق مرید په نامه یاد شوی دی او د کابل په ښار نو کې ډېر پیدا کیږي. د شفیق مرید په سندرو کې د سولې، مینې، یووالي، تعلیم پیغامونه ډېر لیدل کیږي. هغه کوښښ کوي چې دا سندرې ووایي چې خپل بیده ولس راویښ کړي او دا یې هم ویلي چې د خپلو خلکو او خپل هېواد سره ډېره مینه لرم. دا د شفیق مرید ژوند ته لنډه کتنه. تاسو د شفیق په اړه څه نظر لرئ؟ ضرور مو خپل نظرونه په کمنټ کې راسره شریک کړئ. تر بل مطلبه خبره پوره چې تاسو حاضرېږم. تاسو ښه وخت، د خدای په امان.